ترجمه او تفسیر. وړاندې کوونکی مفتی عبدالاحد خاکسار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. شمشاد رادیو ټول اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبدالاحد خاکسار د تفسیر او د ترجمې دغه برنامه تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې د صحت جامه پتن ولرئ او ورځم په خیر پیل کړئ. رب العالمین جل جلاله د سورة بقره 26 نمبر آیت کې یو جواب کوي د مشرکانو، د یهودو او نصاراو، د منافقینو. هغه جواب داسې ده: اعتراض منافقینو یا مشرکانو یا یهودیانو، ځکه دا درې واړه مرضیان خلکو او دوی به په قرآن باندې قسمه قسم اعتراضات کول. نو یو اعتراض دا و چې قرآن عظیم الشان چې د الله کتاب دی، نو دی کې دا وړې وړې خبرې ولې الله ذکر کوي؟ علماء کرام د دې شان نزول داسې وایي. اولنی شان نزول داسې وایي چې الله تعالی چې کله دوه مثالونه ذکر کړه، یو په استوقد نارن او بل په او کصیب من السما، دا دواړه مثالونه الله تعالی د منافقینو ذکر کړه. نو منافقین په قهر شو چې الله تعالی مثالونه زمونږ ولې ذکر کوي؟ نو الله تعالی دا آیتونه نازل کړه چې ستاسو اعتراض په قرآن بے ځایه دی او دغه قرآن کې چې امثال بیانیږي مثالونه، نو دا در حقیقت د انسانانو د هدایت ذریعہ ده. بعض مفسرین بیا وایي چې کله چې الله تعالی د مشرکانو د بوتانو مثال د مچ او د عنکبوت سره ورکه، جولاګی چې ورته وایي، نو دغه مشرکان په غصه او په قهر شو. مخکې خو د الله تعالی د کتاب د منلو نه هم انکار کړو، اوس دا بانه ونیوله که چېرته دا د الله کتاب وی نو په دې کې د مچانو بیان سکی، مثال سکی، په دې کې د ماشي بیان سکی. دا خو د لوی ذات کتاب دی، باید چې غټې غټې خبرې پکې. نو دا آیت نازل شو، دا غي جواب وکړ. دریم تفصیلی شان نزول علما داسې وایي کله چې الله تعالی د قرآن عظیم الشان منکرینو ته یو چیلنج ورکه چې تاسو د دې غوندې یو کتاب راوړئ، که د کتاب مقابله نشئ کولی نو 10 سورتونو مقابله وکئ، که د 10 نشئ کولی نو د یو سورت مقابله وکئ. د ټولو کې هغوی ناکامه راغلل. په دې چیلنج کې چې ناکامه راغلل نو هغوی یو اعتراض شروع که په قرآن د دې دپاره چې اوس زمونږه دغه چیلنج پټ شي، چې کوم د الله د چیلنج سره موږ مخامخ شوي یو، دغه شرم خپل پټ کو. نو د دې په ځای چې د قرآن مقابله وکړي نو دا خبره ده تهمت په قرآن ولګاو چې دا موږ ځکه نه منو چې د آسماني کتاب دی، په دې کې د ماشو ذکر هم شته او په دې کې د مچانو ذکر هم شته. دا خو د الله کتاب دی، باید چې دې کې غټې غټې خبرې موجودي وي. الله د خپل شان ته وګوري او هغسې غټې خبرې دې کوي. خو دا دومره قمقله او سادهګانو الله وایي چې که دې کې مثال د ماشي ذکر دی او یا د ماشي نه د وړوکي ذکر دی، نو مثال ته به نه ګورې، مثال ممثل له چې دی دا دواړه د دې سره نسبت پکار دی. نو دلته چې دا ماشي وړوکی مخلوق دی او ذلیله مخلوق دی او یا مچ وړوکی مخلوق دی او ذلیله مخلوق دی، نو الله تعالی دا مثال د چا په حق لور کړي؟
د مؤمنانو په حق له خو نه دی ورکړی چې مؤمنان عزتمن خلک دي، لوی خلک دي. دا خو د کافرو په حق له او د هغې د مشرکانو په مقابله کې ورکړی. نو مشرک هم ذلیل دی او د هغې بوتان هم ذلیلان دي. نو دغه یو وړوکې او حقیر مخلوق د هغې په مثال کې برابر لګي. قرآن د فصاحت نه ډک دی، خو تاسو سوچ وکئ. دویمه وجه او حکمت په دې مثال بیانولو کې هغه دا دی چې الله تعالی دې بیان سره مؤمن او فاسق معلوموي. نو مؤمن معلوم شو، هغه خدای اقرار وکړي چې دا د الله کتاب دی. مګر فاسق هم معلوم شو، پټ منافقت ښکارش چې دی دا اعتراض کو چې مونږ قرآن منو ولیکن مونږ څه بعضې خبرې لرو او بعضې اعتراضات لرو. الله تعالی هغه ټول رد که او ویل ښکاری که دنیا ته چې دا د اسلام په جامه کې دننه منافقین شمشاد یو سلو درې اشاریه پنځه چې الله تعالی پکې د منافقینو ښکاره کول مقصد. الله فرمای ان الله یقینا الله بشک الله لا یستحیی حیا نه کوي، لا یستحیی حیا نه کوي. لا یستحیی په معنا د لا یترکو، الله تعالی نه پریدي، خامخا بیانوي. ان الله یقینا الله لا یستحیی حیا نه کوي ان یضرب، دا چې بیان کړي مثلا ما یو مثال د مثالونو نه، بعوضة مثال په ماشي سره، فما فوقها یا زیاد د ماشینا. الله حیا نه کوي او نه دا د شرم خبره ده چې قرآن کې د ماشي ذکر راغی. مقابل جانب خلق هغوی ذلیل دي، هغوی د مرتبه والا نه دي، نو ځکه د کمې مرتبه والا مخلوق ورته مخامخ شي. الله حیا نه کوي د بیانولو د دینه. نو دلته حیا په معنا د پرېښودلو سره دی. الله تعالی نه پریدي مګر بیانوي په دې قرآن کې داسې مثالونه. نو جواب دا دی چې دا خلک اعتراض کوي چې دا قرآن کې ولې د دې ماشو ذکر راغی. نو که ماشه دی خو تا ته دی که نه، نو د الله خو مخلوق دی، الله خو کولی شي چې مثال ورکي. او که تا ته ډېر کمزوری مخلوق دا ماشه ښکاري نو تی جوړ که. حیا دې ته وایي چې د یو انسان نه خپله هغه خبره پټی. نو الله تعالی خو د چا نه هم خبره نه پټی، الله یې ټولو ته ښکاره کوي. د دې یو داسې مثال دی لکه یو سړی دی او په لاره کې را روان دی، یو هلک سګرټ په لاس کې دی، استاز پې راغی یا پلار پې راغی او د شرم نه وغورځو په خی پې کېښودله، دې ته حیا وایي. الله دې موږ تاسو کې حیا راولي. حیا په انسان کې لوی زیور دی، بالخصوص په زنانه خویندو میندو کې حیا دا ډېر لوی زیور دی. الله دې زموږ ستاسو خویندې میندې ټولې حیاداره کړي. ان الله یقینا الله تعالی لا یستحیی حیا نه کوي ان یضرب چې بیان کی مثلا ما مثال د مثالونو نه، بعوضة په ماشي سره، فما فوقها یا زیات وي د ماشینا په څه شي کې، یا زیات وي د ماشینا په غټوالي کې لکه مچ، یا کم وي د ماشینا په ورکوټي والي کې لکه کیخه چې ورته وای. الله حیا نه کوي چې د هر چیز سره مثال ورکوي. د الله حق دی، الله کولی شي. علامه دمیری رحمت الله علیه لیکلي چې دا ماشه د شکل که تاسو وګورئ نو دا ټول د فیل په شانته دی. فیل نه دی، فیل مونږ تاسو پیژنو، هغه د فیل په حساب د وجود جوړ دی. د فیل هم خړتم شته، د دم شته، صرف دومره ده. هغه هم په خړتم باندې خوراک کوي، خو د دا خړتم د هغه نه لږ مخالف دی، ځکه هغه د خړتم نه ماسوا خولم لري او دا هم دغه یو خړتم سره هر کار سرته رسوي. او فرق یې دلته دی صرف چې هغه څلور پښې لري او دا شپږ او دوه وزر هم لري. نور هوبهو په شکل کې دا مقې په مثال باندې دی. او د دغه خړتم چې دا څونه وړوکی مخلوق دی، دا ماشه دا دومره قوي دی چې دا د فیل په پوستکي کې هم وردن نه کوي او وینس کی، او د اوښ په پوستکي کې هم وردن نه کوي. دا یو کمال الله دې ته ورکړی. قرآن عظیم الشان کې د 110 اجناسو د زناورو د پرندگانو بحث راغلی، نمونه راغلی دي. انشاءالله ځای په ځای ورته بیا اشاره کوو. فما فوقها یا زیات وي د هغې نه. څوک وایي بعوضه کیخي ته وایي، نو چې کیخی ته مراد شو نو الله حیا نه کوي د بیانولو د کیخي نه او د هغې نه کم چې څومره وي ذراتو کې الله تعالی بیانوي. د الله تعالی مخلوقات واړه واړه مشته. ګوره موږ تاسو په ضربین باندې ګورو، مګر دا ټول الله پیدا کړي. فاما الذین هغه کسان آمنو چې هغوی یقین کړی یعنی ایمان قبول کړی، فیعلمون پوهیږي هغوی انه الحق چې دا مثال حق دی من ربهم له طرفه د رب د دوی نه. هغوی دا عقیده لري که د ماشي مثال الله په قرآن کې ورکوي یا د دې نه وړوکی مثال بیانوي یا غټ مثال بیانوي، دا ټول رب العالمین جل جلاله د مخلوق د هدایت د پاره بیانوي. انه الحق من ربهم
د مؤمن بدا شان وي. ځکه مونږ وایو چې قرآن کې چون چرا مکوئ. قرآن چې سوی نو عقل پکې مچلوه. وای چې ته صحیح وای او کدا دی ویل چې عقل خود داسې وي او ساينس می داسې وي او فکر می داسې وي قرآن داسې وي، نو بیا تا ته قرآن هدایت نه کوي. صحیح ده مونږ د ساينس مخالف نه یو، خو ساينس څه ته وایي په معنی پوهیږئ؟ ساينس انساني تحقیق ته وایي. نو انسان خطا کېدلی شي او رسا کېدلی شي، او قرآن خو الهي تحقیق دی، هغه کې خطايي امکان نشته. واما الذين هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی فیقولون نو هغوی وایي ماذا اراد الله، څه اراده کړې ده الله تعالی بهذا په دې سره، مثلا د مثال. رب العالمین څه غواړي چې قرآن عظیم الشان کې داسې مثالونه بیانوي د ماشو. یا رب العالمین جل جلاله په دې کې د مچانو مثالونه بیانوي، ولې په دې کې الله غټې غټې خبرې نه کوي د خپل ذات مطابق. منافقین زندیقان د قرآن نه مخالف خلق دغه سه اعتراضات کوي په قرآن. یضل به کثیرا، بیلارې کوي په دې مثال سره ډېر خلق، و یهدی لار ښودنه کوي به په دې سره کثیرا ډېرو ته. څوک وایي دا وینا دا د الله ده. د خلکو چې پوښتنه وکړه چې دا مثالونه الله ولې بیانوي، الله جواب کوي ځکه بیانوم یضل به کثیرا، بیلارې کوي الله تعالی په دې مثالونو سره کثیرا ډېر، و یهدی لار ښودنه کوي به په دې مثالونو سره کثیرا ډېرو ته. لکه څنګه چې کافرانو تېنه انکار وکړ، مسلمانانو په هغې باندې خپله عقیده ښکاره کړه، الله معلومه کړه که نه چې دا سم خلک دی او خراب دي. څوک وایي چې دا وینا د همغې منافقینو یا د کافرو یا د یهودو ده. هغوی دا اعتراض کو چې الله تعالی داسې مثالونه په دې قرآن باندې ولې په دې قرآن کې ولې بیانوي. یضل به کثیرا، ګمراه کوي په دې مثالونو سره کثیرا ډېر خلک، و یهدي به کثیرا او ډېرو ته هدایت کوي. الله دا قرآن دې دپاره پیدا کړی چې څه پې ګمراه کړي او څو ته پې هدایت وکړي. نو څوک وایي چې دا د منکرینو خبره ده، څوک وایي چې دا د الله ده. وما یضل، جواب ورته ملو شو، وما یضلون بیلارې کوي الله تعالی به په دې مثال سره الا الفاسقین، مگر فاسقان نافرمانه خلک. هغه الله تعالی په دې سره فسق څه ته وایي؟ د فسق معنا ده د الله د حکم نه وتل، مطلق د الله د حکم نه چې وځي دې ته فسق وایي، او عمل کوونکي ته فاسق وایي. اوس الله تعالی خپله د فاسقانو تشریح کوي. مونږ تاسو ته راپېژني چې دا څوک دي. الذین، فاسقان هغه خلق دي، ینقضون چې ماتوي دوی عهد الله، وعده د الله تعالی، من بعد میثاقه، وروسته د مضبوطوالي د هغې وعدې نه. فاسق هغې ته وایي چې الله سره یو ځل واده وکړي، وروسته بیا خپله واده ماته کړي. رب العالمین فرمایي دا فاسقان دي. دا یې یوه نښه شوه. دویمه، ویقطعون، پرې کوي دوی ما هغه څه امر الله چې امر کړی الله تعالی به په هغې باندې ان یوصله د یو ځای والي. دا د منافق او دا د فاسق بله علامه شوه چې الله تعالی د یو څیز د یو ځای کولو امر کړی او دا خلک د هغې د جدا کولو کوشش کوي. لکه الله وایي پیغمبرانو سره یو ځای شئ، دا خلک ترې جدا کیږي. الله وایي خپل ولي وپالئ، دوی ته جدا کیږي. درېیمه نښه، ویفسدون فی الارض، فساد کوي په ځمکه کې. د فاسق سړي درېیم کار دا دی چې هغه فساد کوي. اولئک، دغه خلک چې دی هم الخاسرون، هم دوی تاوانیان دي. ځکه چې د رب العالمین جل جلاله خبره ماته کړه، نو دغه خلک تاوانیان شو، په ورځ د قیامت کې تاوانیان شو. الله تعالی مخکې ذکر وکړه یضل به کثیرا ویهدي به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. نه ګمراه کېږي په دې سره مگر فاسقان. فاسق چاته وایي او څوک دی؟ علما وایي فاسق د فسق نه اخیستل شوی دی، او د فسق معنا د خروج عن طاعت الله، د الله د طاعت او تابعدارۍ نه وتل. یو انسان د الله تعالی اطاعت او تابعداري نه کوي، دې ته فاسق وایي. اگر که د ځان ته ډېر پوه او هوښیار وایي، خو فقها وایي دغه سړی فاسق دی. قرآن کې ورته الله تعالی فاسق ویلی دی. بیا فاسق په دوه قسمه علماء کرام ترجمه کوي. یو ته فاسق کامل وایي، کامل فاسق، او دویم ته فاسق ناقص وایي، فاسق دی خو پوره نه. اولنی چې کامل فاسق دی نو دا چاته وایي؟ دا کافر ته وایي، مشرک ته وایي، ځکه چې هغه مکمل نافرمانه دی د الله تعالی. هغه بیخي د الله فرمان مني نه،
دا کامل فاسق دی او په فاسقانو کې اعلی ترین مرتبه دا ده چې هغه د الله وحدانیت نه مني، د پیغمبر د رسالت نه انکار کوي، د قرآن د حقانیت نه انکار کوي. دا کامل فاسق. الحمدلله مؤمنانو کې دا نشته. یو فاسق ناقص دی چې هغه مسلمان دی مگر مسلمان گناهګار ته وای. هغه مسلمان چې دا گناهګار وي، گناهونه کوي، دا فاسق دی، خدا ناقص فاسق دی. علما فرمای لفظ د فاسق د کافر د پاره او د گناهګار مسلمان د پاره هم استعمالیږي. شمشاد یا په مسلمان بیانولو کې علما لیکي چې چاته فاسق وای. وای یو مسلمان چې ګناه کبیره کوي او توبه ته نه وباسي، ګناه کبیره کوي خو توبه ته نه وباسي، دا سړی فاسق دی. او یا صغیره وړه ګناه کوي خو همیشه یې کوي، یا غټه ګناه کوي خو توبه ته نه وباسي، یا صغیره ګناه کوي خو همیشه یې کوي. دغه دواړو ته علماء کرام فاسق وایي. فقها دې ته د فاسق نسبت کوي. دا اوس مسلمانانو کې ډیر دي. ځکه کبیره ګناهونه هم کوي مسلمان، او کبیره سره سره صغیره خو ورته اسم نه ښکاري. او بیا د دې ترمنځ یو بل مسلمان دی چې هغه یو بنده د فسق کار په جرأت سره کوي او د ګناه کار په جرأت سره او ښکاره کوي. مخکینی فاسقانو مثال خداو د مسلمان چې په پټه کوي، دا اوس ښکاره دی، ښکاره ګناه کوي او په جرأت سره کوي. دغه سه انسان چې په جرأت سره ګناه کوي او ښکاره ګناه کوي دې ته فاجر وایي. دا دواړه ګناهګار، مگر په نسبت د سزا د ناقص فاسق نه د فاجر سزا سخته ده. اوس باید چې هر انسان ځان ته وګوري، که ګناه کوي او توبه نه ویستلی او یا صغیره ګناه کوي خو همیشه کوي، دا هم فاسق دی. نو کوشش دی وکړي چې د دې نه د ځان وساتي. او یا چې د ګناه کار کوي او څوک ورته وایي د ګناه کار، دی وایي ځه خپل کار کوه، نو دا فاجر دی. ګوره او د دې مثال څوک دی؟ ورونه د خفم نشي خو زمونږ بعضې ورونه ډریوران چې هغوی سره موټر کې کینی نو سندره به یې لګولي. که ته ورته ووایې چې والکه ګناه ده مه کوه، نو جواب بیرته درکوي چې دا زما خپل موټر دی، که د زړه ته نه کېږي ښکته شه بل موټر کې لاړ شه. صحیح ده، زه خو به لاړ شم بل موټر ته. تو خو به هم ځان سره څه قیامت ته وړې که نه، الله ته به څه سترګې لرې که نه به لرې، که همیشه به هم دې ډریورۍ ته ناست دی، کمپیوټر ته به ناستي، خلکو ته به سندرې اچوي او ورسره به یې لګولی میجیک آواز باندې به یې نیولی. یا لکه نو دا خو ګناه ده که نه، وایي دا دنیا ټولو ملیانو ورانه کړله، ملایانو ورانه کړله. دغسې سړی فاسق دی. او کم خلک چې دې عمل باندې فخر کوي، نو هغوی ته په خپل حال باندې جړا پکار ده. نو حاصل د معنا دا شو چې څوک د ګناه کار کوي په پټه یا په ښکاره کوي، نو دا فاسق دی. او کم خلق چې د الله نه ویریږي او ایمان قبول کړي، نو دغه مثالونه او قرآن عظیم الشان هغې خلکو د پاره د هدایت ذریعه ده. او قرآن عظیم الشان دغسې خلکو ته هدایت ده. قرآن عظیم الشان دغسې خلکو ته هدایت کوي. بل د فاسقانو په تعریف کې الله تعالی څو مثالونه مونږ ته راوړل، څو صفات راوړل. هغې کې یو داو الذین ینقضون عهد الله، فاسقان هغه خلق دی چې دوی ماتوي وعدې د الله تعالی من بعد میثاقه، وروسته د مضبوط والي د هغې نه. د عهد ماده قرآن عظیم الشان کې 46 ځله راغلی دی او تکرار شوی، او د میثاق لفظ قرآن عظیم الشان کې 25 مرتبه راغلی. فاسقان هغه خلق دی چې وعدې ماتوي، عهد ماتوي. عهد او میثاق کې فرق شته. عهد داسې معاملې ته وایي چې د جانبینو یعنی دوانو طرفونو نه چې په هغې خبره وشي ومنل شي، دې ته عهد وایي. لکه مثال په طور دوه مسلمانانو خپلو کې خبرې وکړې، صاحب سبا ته به زه دلته راځم، زه به ستا په انتظار یم. دی ورته وایي ته زما په انتظار شه، زه به خامخا راځم. هغه ورته وایي صحیح ده، زه به ستا منتظر یم. دې ته عهد وایي. دویم میثاق. میثاق او عهد دونه فرق لري. میثاق هم هغې ته وایي چې د جانبینو د طرف نه وشي. هغه وایي زه راځم، دی وایي صحیح ده زه به د منتظر یم. دا سړی ورته وایي ګوره زه خو انتظار کوم هسې نه چې رای نه شي. دا بل ورته وایي قسم په خدای چې زه راځم، قسم په الله چې راځم. نو میثاق هغې ته وایي چې تر منځه یې قسم شوی وي، او عهد هغې ته وایي جانبین طرف نه خبرو شو، قسم پې نه دی شوی. دا دواړه پوره کول واجب دي. هم عهد واجب دی او هم میثاق باندې وفا
واجب ده او یو وعده ده. وعده دې ته چې څه درځم اسړی د منتظر دی سبا ته درځم نو په دې باندې وفا کول مستحب دي. اوس دې نه کوم وعده مراد ده؟ وایي کله چې الله تعالی آدم علیه السلام پیدا ک بیا د هغې د شانه د هغې اولاد رب العالمین جل جلاله دنیا ته د میږو په شکل کې پیدا ک. بیا ورته رب العالمین جل جلاله دغې انسانانو ته چې دا ارواح د میږو په شکل باندې پیدا شوی او عقل او فکر ورته ورک. بیا یې ورته خپل قدرتونه وښودل. د آدم علیه السلام د شانه پیدا کړه، عقل یې ورک ورته او خپل قدرتونه یې ورته وښودل. بیا ترنه الله پوښتنه کوي الستو بربکم، آیا زه ستاسو رب نه یم؟ د ټولو ارواحو ته رب العالمین جل جلاله په ازل کې خطاب کړی دی. الستو بربکم، آیا زه ستاسو رب نه یم؟ موږ او تاسو ټولو ارواح ورته جواب ورکړی قالو بلا، او الله ته زموږ رب. اوس دغه وعده ته چې موږ د الله سره کړې ده دې ته عهد ازلی وای. دا به ته اوس په سر سترګو منې چې تا یو ذات ته پروردګار وویلې، نو هغه پروردګار چې درته اوس څه وایي ته به بغیر د دلیل و دلایل نه منې. موږ په ازل کې دا وعده کړې وه یا الله ته زموږ رب. الله ویلي ولستو بربکم، زه ستاسو رب نه یم. موږ ټولو جواب ورکړه ته زموږ رب. نو اوس موږ دا عهد د الله سره وکړه چې والله ته زموږ رب، موږ ستا هره خبره منو. اوس سره د دې چې یو مسلمان را پاسیږي، یو انسان را پاسیږي او دا وعده هیروي، دا جرم د دې دی. نو دغه ازلي وعده انسان چې کله دنیا ته راغی نو د یاده وویستله. نو چې کله دنیا ته انسان راغی او دغه وعده د یاده وویستله، نو رب العالمین جل جلاله چون که رحیم ذات ته هغه د دې وعدې یادولو د پاره کتابونه نازل کړه، آسماني پیغمبران نازل کړه، ویلېږل دې د پاره چې د انسانانو ته هغه ازلي وعده هغه ور په یاد کې چې تاسو ګور خپل رب سره داسې وعده کړې وه او په وعده باندې وفا، عهد باندې وفا واجب وي. الله درنه د دې پوښتنه کوي انسان ته چې په ګناه سزا ملاویږي، د په ازل کې دا وعده کړې وه یا الله زه ستا نه خلاف ورزي نه کوم، اوس چې کوي نو د سزا حقدار دی چې دی وخوري. نو چا چې دغه معاهده ماته کړه نو هغې سړي نه به څه تمه د هدایتو کې. نو اخو د پیغمبرانو خبره هم ماتوي، لکه مشرکان د مکې یهود او نصوارا. یو انسان چې د الله سره کړې وعده ماتوي، د پیغمبر سره وعده ماتول خو ورته اسانه. نو د عهد نه هغه عهد مراد بل د فاسقانو صفت دا دی ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، پرې کوي دوی هغه څه چې الله تعالی د هغې د یو ځایوالي حکم کړی دی. د یو ځایوالي حکم دلته مفسرین وی دوه قسمه دی. یو دا حکم الله کړی چې کله پیغمبران دنیا ته راغله نو ای انسانانو تاسو به د هغې پیغمبرانو خبره منئ او د هغې تابعداري به کوي. ازل کې دا وعده الله تعالی زموږ نه اغستې وه، نو موږ ټولو ورسره دا وعده کړې وه چې یا الله منو به. دغه وعده اوس چې چاته یاده ده او چاته نه ده. اوس چې څوک وایي چې ما ته یاده نه ده دا بیل جرم دی. ولې تا ته وعده یاده نه ده؟ حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې الله په ازل کې کومه وعده زما نه اغستې وه هغه ما ته یاده ده چې ما الله تعالی ته جواب ورکړی او خوا کې چې را سره څوک ولاړ دی نو هغه هم پیژنم. امام غزالی رحمت الله علیه وایي چې دغه وعده ما ته هم یاده ده چې ما الله تعالی ته جواب ورکړی. اوس چې مو تا ته یاد نه دی نو دا مو تا بیل جرم کړی. دومره هم سینه په ګناهونو باندې ګنده کړې ده چې هغه وعده اوس مو تا ته یادېږي نه. نو بیا چې انکار وکړي د دې داسې مثال دی لکه یو سړی چې د شیشې په ځای باندې طبخي ته ودرېږي او بیا وایي چې دی کې خو زما مخ نه ښکاري، خلک دروغ وایي شیشه نشته. نه صاحبه شیشې ته ودرېږه، طبخي ته مه ودرېږه. نو یو حکم الله دا کړی پیغمبرانو خبره به منئ، یو ځایوالی د پیغمبرانو سره دا مطلب چې د هغې حکم به منئ. دویم یو ځایوالی الله تعالی په دې کې داسې کړی چې تاسو به خپلولي پالئ. د دې آیت لاندې مفسرین وایي چې دې کې د الله تعالی د طرف نه وعده د انسان سره دا ذکر دی، انسانانو ته دا حکم کړی او د صله رحمۍ چې تاسو به خپله کې یو بل سره صله رحمي لرئ او د هغې د یو ځایوالي کوشش به کوئ. الله بچو ته دا حکم کوي چې د مور او پلار حکم منه، قدر یې کوه. پلار او مور ته وایي د بچو خیال ساته، ښځې ته وایي د خاوند خیال ساته، خاوند ته وایي د ښځې خیال ساته، د حقوقو پروا یې کوه. ورور ته وایي ته د خور خیال ساته،
او خور ته وایي ته د ورور خیال ساته، احترام به یو بل سره لرئ. د خپلو خپلوانو خیال ساته، که هغه ستا پلارګنۍ وي د پلار طرف نه د خپلوان وي، که هغه ستا مورګنۍ وي د مور طرف نه د خپلوان وي، د دواړو خیال به ساتې. او که هغه ستا سخرګنۍ وي نو د هغې خیال به هم ساتې. انسان 3 قسمه خپلولی لري، پلار طرف نه، مور طرف نه، او د خپل بیبي د طرف نه چې سخرګنۍ ورته وایي. د دې وجنه نبی پاک صلی الله علیه وسلم د حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها د وفات نه بعد عایشه بیبي فرمایي یو ځل یوه بوډۍ ښځه د نبی علیه صلات وسلام سره ناسته و. نبی علیه السلام داسې په مینه مینه خبرې ورسره کولې. ما ویل که دا یې خپلوانه ده. کله چې فارغه شو نو ما د نبی علیه السلام نه پوښتنه وکړه قربان دا ستاسو څوک خپلو؟ وایي نه دا د خدیجې ملګرې وه، ما ورسره ځکه محبت کوو چې په قبر کې خدیجه خوشحاله شي. سبحان الله. پیغمبر د خپلولۍ لحاظ د ملګرتیا لحاظ د مرګ نه بعد هم ساتي. یو صحابي راځي قربان پلار مې وفات دی څه وکړم چې په قبر کې رانه خوشحاله شي؟ وای کاکا دې شته؟ وایي وایي د هغه قدر کوه. بل راځي هغې ته وایي کاکا دې شته؟ وایي نه. وایي چې ستا د پلار کم کلک دوست و د هغې قدر کوه، پلار به د قبر کې خوشحاله. بل صحابي راځي مور مې مړه ده څه وکړم چې خوشحاله شي؟ رسول الله مبارک وایي خاله دې شته؟ او د هغه قدر کوه. موږ ته اسلام د دې حکم کوي همدغسې که ملګرتیا وي د هغې خیال ساتئ. الله فرمایي د استاز د پاره دا حکم دی چې د شاګرد لحاظ کوه. شاګرد ته دا خبره ده چې د استاز قدر کوه. د ټولو خیال ساته او ګاونډي ته وایي د خپل ګاونډي خیال ساته. اوس که په دې څیزونو کې کوتاهي راځي نو د الله نه معافي غواړه، کوشش کوه چې پکې پاتې رانه شي. بعضې خلک خو دومره غوسناک وي هغوی بیا وایي یو مسلمان سره بحث وکړي نو بیا وایي چې مخ مې د کفن په ټوټه باندې کله تاو شي نو زما تا سره داسې ورانه شوه چې په کفن کې به هم زما مخ نه ګوري او نه به دې په کفن کې مخ ګورم. ولې مسلمان وروره تا خو ځان د الله د رحمت نه لرې که داسې خبرې مه کوه، دې سره د الله د رحمت نه جدا کېږي. بعضې خلک بچو ته وایي چې بچو دا فلان سړي سره به زما د مرګ نه بعد تر قیامته پورې به تاسو خبرې نه کوئ، دا زما وصیت یاد ولرئ. نه مسلمانه وروره ته خو په دې ګناه کې اخته وي، د اصلاح کوشش کوه، د فساد کوشش مه کوه. اسلام وایي کله چې تا یوه ښځه په نکاح کې واخسته اوس به یې د هغې د حقوقو خیال ساتې. سړی دومره ظالم شي په یو خبره باندې ښځې ته پکار شي او بیا نه تې ښځه جوړوي او نه یې پرېږدي نو چې څنګه یې غاښونه سپین دي د دغې ښځې دا قسم کوي چې دغسې د ده دا ویښتان هم سپین شي که دا زه یا کور ته راولم او یا یې بل ته پرېږدم چا پې نکاح وتړي. نه د الله بنده خو که ستا ژوند ورسره نه تېرېږي نو بیا خو طلاق صحیح ده چې دا ښه خبره نه ده، خو مجبوریت وخت کې بیا طلاق ورکړه چې بل چا سره خو خپل وخت تېر کړي. کله ښځه ظلم کوي د خاوند نافرمانی کوي د هغې د مور او پلار قدر نه کوي بلکې بېعزتي یې کوي، په داسې ښځې به الله تعالی رحم ونه کړي او نه به بیا د دغې زنانه اولاد د قدر او احترام وکړي. نو قرآن وایي داسې زنانه ته چې ته د خپل خاوند قدر کوه، ځکه الله تعالی د دې حکم کړی چې تاسو یو ځایوالی کوئ د هغې رشتو چې ما حکم کړی او دا یو لوی رشته ده ځکه چې الله تعالی تاسو ټول د اسلام په زنځیر باندې تړلي یئ، مسلمانان یئ. که دا هر څوک دی که ستا خاوند دی خو مسلمان خو دی او که دغه بیبي هر څوک ده نو دا خو ستا ښځه د مسلمانه خو ده او دغه کور کې چې دا کومه ښځه ده د مور ده چې ستا خواښې ده مسلمانه خو ده که نه او یا ستا خواښې ده ته د هغې قدر کوې مور دې پې خفه کېږي داسې مه کوه، مسلمانه خو ده په تا حق خو لري نو باید چې د یو بل د حقوقو خیال وساتلی شي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي په ورځ د قیامت کې دا صله رحمي خپل ولی پالل لکه بعضې خلک چې دوه خبرې نشي ښځې ته وایي که ورور کله لاړې په ما به طلاق دا منع دي. په ورځ د قیامت کې به صله رحمۍ ته الله تعالی شکل ورکي، دا به راشي الله تعالی ته به یا الله په دنیا کې بعضې خلکو زه پاللی یم خپل وري او بعضو پرېښودلی یم. رب العالمین به ورته ووایي چې چا پاللی د لاس نه اونیسه جنت ته ځان سره ویسه او چا چې نه یې پاللی نو هغه پرېږده زه د خپل رحمت نه هم لرې کوم چې جهنم ته لاړ شي. دې سره سره کم کور کې چې تا حیوانات ساتلي زناور دې ساتلي د هغې به هم خیال ساتي، هغې ته د وخت سره د اوبو ورکولو او د هغې د ښه ساتلو کوشش به کوې ځکه دا ستا په ذموارۍ ده. د دقې وجې نه مسلم شریف کې یو روایت دی یو زنانه وه هغه چېرته لاړله یو پشکه یې بنده کړې وه چې راغله نو هغه د هغې د وجې نه مرداره شوې وه. الله تعالی دغه زنانه د دغې پشکې په وجې جهنم ته ولېږله، که نشي ساتلی نو پړی ته نه خوشي که چې ځي. رسول الله مبارک راغی یو اوښ ورته شکایت وکړه، نبي علیه السلام پوښتنه کوي دا د چا ده؟ وایي د فلان. مالک یې راوغوښته ورته یې وصیت وکړو چې داسې مه کوه د الله تعالی
تعالی نه وویریږه د الله د مخلوق سره ظلم مکوه. نو دا هغه حکم دی چې الله تعالی د یو ځای والي کړی. ان الله یقینا الله تعالی لا یستحیی حیا نه کوي ان یضرب دا چې بیان کی مثلا یو مثال ما بعوضه د ماشي فما فوقها یا زیات وي د ماشي نه په ورکوټي والی کې یا په غټ والی کې. فاما الذین پس هغه کسان آمنو چې یقین کړي فیعلمون پویږي هغوی انه الحق چې یقینا دا قرآن او دا مثال حق دی من ربهم له طرفه د رب د دوی نه. واما الذین او هغه کسان کفرو چې کفر کړي فیقولون دوی وایي ماذا اراد الله څه اراده لري الله تعالی څه اراده کړي الله تعالی بهذا په دې سره مثلا د مثال یضل بلارې کوي به په دې سره کثیرا ډېر ویهدي هدایت ورکوي به په دې سره کثیرا ډېر ہوتا وما یضلون گمراه کیږي به په دې سره الا الفاسقین مگر نافرمانا الذین نافرمانه خلق دی ينقضون چې ماتي دوی عهد الله وعده د الله تعالی وعده د الله تعالی ماته من بعد میثاقی ورسته د مضبوط والینا ويقطعون پرې کوي دوی ما غسامر الله چې حکم کړي الله تعالی به پاغه باندې یوصل د یو ځایوالي ويفسدون فساد کوي په ارض پزمکه کې اولئک هم الخاسرون دغه کسان تاوانیان دي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون.